د اسلامي فکر زده کړه او د هغه رول د لوېدیځ فکري يرغل پر وړاندې. د اسلامي فکر زده کړه د ځوانانو لپاره د نن ورځې د ټولنې له بنسټیزو اړتیاوو څخه ګڼل کیږي. یو مسلمان ځوان که له دیني معارف او خالصو اسلامي فکرونو سره بلد وي، کولی شي د خپل ژوند لاره په بصیرت، ایمان او هدفمندۍ سره تعقیب کړي. اسلام یوازې د عبادت او اخلاقو دین نه دی، بلکې یو منسجمه فکري او ټولنیز نظام وړاندې کوي چې د انسان د دنیا او آخرت سوکالي تضمینوي. د دې فکرونو تعلیم ځوانان له فکري سرګردانۍ او فرهنګي بېګانګۍ څخه ژغوري او د اسلامي خپلواکۍ او عزت روحیه یې پیاوړې ساتي. په اوسني عصر کې لوېدیځ د رسنیو، فرهنګ او ښوونې له وسیلو څخه په ګټې اخیستنې هڅه کوي چې اسلامي باورونه او ارزښتونه کمزوري کړي او د مسلمان ځوان نسل د دیني او هویتي ریښو څخه جلا کړي. دا فکري يرغل ډیر ظریف او خطرناک دی، ځکه د ځوانانو ذهنونه په نښه کوي او هغوی د لوېدیځ د ژوند سبک منلو ته هڅوي. د دې څپې پر وړاندې د اصیلو اسلامي فکرونو زده کړه د یوې کلکې کلا په څېر عمل کوي او ځوانان د فکري شباهاتو، ګمراه کوونکو تبلیغاتو او بې اساسه لوېدیځ فرهنګ پر وړاندې خوندي ساتي. د اسلامي امارت له نظره د اسلامي فکري بنسټونو پیاوړتیا په ځوان نسل کې نه یوازې یو دیني وجیبه، بلکې یو ملي او ټولنیز مسؤلیت دی. اسلامي امارت باور لري چې د هیواد واقعي خپلواکي هغه وخت تحقق مومي چې د هغه هیواد ځوانان له فکري او عقیدتي اړخه د رښتیني اسلام پابند وي او د بهرنیو فکري او فرهنګي نفوذونو پر وړاندې مقاومت وکړي. له همدې امله د اسلامي زده کړې ترویج په مکتبونو، دینی مدارسو او پوهنتونونو کې او همدارنګه د تعلیمي محتوا له بهرنیو مفاهیمو څخه پاکول د اسلامي امارت له لومړیتوبونو څخه شمیرل کیږي، څو یو با ایمانه، ځان باوره او د لوېدیځ فکري يرغل پر وړاندې قوي ټولنه رامنځته شي. په لنډیزه توګه باید ووایو فکري جګړه له پوځي جګړې څخه څو چنده خطرناکه ده، ځکه په پوځي جګړه کې ښکاره ډول د یو هیواد خاوره او خلک هدف ګرځي، خو فکري جګړه په پټه ترسره کیږي او د یو ملت د ځوانانو ذهنونه په نښه کوي. له همدې امله یو مسلمان ځوان باید خالص اسلامي فکر ولري څو وکولی شي د فکري يرغل پر وړاندې خوندي پاتې شي.